الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وخاب. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت چې مسلمان د پاره د نجات چې کم عمل جوړی چې انسان کم عملو کې په هغه عمل کې د ټول نه بهترین عمل دا دی چې پای کې اخلاص وي، چې هغه د ریا نه پاک نه وي، چې هغه د ریا نه پاک وي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی د ترمذی او د دارمی او روایت ته چې دو شرمخان کله په کنډک باندې د چیلو په کنډک باندې پریدي هغه دومره نقصان نه ورکوي چې څومره مؤمن مسلمان ته د هغه ښودنه او ریا خلکو ته چې ښایي کوم عمل ښایي هغه عمل ورته نقصان ورکوي. یعنې خپل ایمان ته خپل ځان ته دومره د ریا په وجه باندې د ښودنې په وجه باندې او دغه رنګې چې خلک ما ته ښه سړی ووایي، خلک ما ته وایي چې خو ډېر ښه سړی دی، یعنې کوم عمل کوي د ریا دپاره یې کوي، هغه ریا د وجې ته دی ځان له څومره تباهي وکړي دومره هغه شرمخان په هغه کنډک کې تباهي نه کوي. تر دې پورې نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دي چې د انسان دپاره دومره آفت کافي دی او دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو ګوتو مبارک باندې اشاره وکړه مګر هغه کس چې د شهرت د شر نه ځان وساتي. د بیهقي شریف روایت دی شهرت شر کم دی، یو انسان دی مشهور دی، یو سړی دی ټول عمل دې دپاره کوي چې زه مشهور شم، همدغه رنګې چې کوم هم عمل کوي او ټول عمل د ښودنې دپاره یي، ټول عمل د ریا دپاره یي، ټول عمل د منصب دپاره یي چې ما ته خلک پکې ښه سړی ووایي. نن سبا د خپل شهرت دپاره خلک ډېر ډېر څه کوي، تر دې پورې چې خپل نوم جوړولو دپاره د شهرت دپاره او دا کوشش وي چې په معاشره کې زما عزت وي، زما یو نوم وي، د دغې نوم دپاره چې دې څومره پیسه لګوي دا د انسان سوچ وجه څه وجه ده
چې زه مشهور شم، کوم ځای ته ځم ما ته خلک ټول حاضر په نامه ولاړ لاس په نامه باندې ولاړ، چې کوم ځای کې کینم پاسم. حدیث شریف کې د دې نه منع راغلی چې کله هم یو انسان د خپل شهرت وږی وي، نبي علیه الصلاۃ والسلام څنګه د هغې تاکید بیان کړی دی چې یو دوه شرمخان د چیلو په کنډک باندې پرېږدي دومره نقصان نه کوي چې څومره دی خپل عمل ته په هغې باندې نقصان ورسوي. تر دې پورې چې کوم سړی په دنیا کې د شهرت وږی وي، د ورځ په قیامت به ورته الله رب العزت د ذلت لباس واچوي، د ذلت لباس، او په ټولو خلکو کې به بیا شرمای. د بیهقي شریف روایت ته ابن ماجه کې راځي چې دا سړی به ورځ په قیامت به روایت کې راځي په داسې خسته حال کې به راشي، خسته حال کې چې دی به ډېر پریشانه وي. پروردګار ته وایي پروردګاره ما خو په دنیا کې منځونه کړي دي، عبادتونه کړي دي، یا رب العالمین ما خو دوره نیکۍ ګټلي. الله به ورته وایي چې چا له دې کړي دي لاړ شه د هغه نه یې وغواړه، کوم ځای کې چا دپاره یې څه عمل کړی لاړ شه د هغه نه یې وغواړه. چا ته مونځ دې ښودنې دپاره کړی دی، صدقه خیرات دی چا ښودنې دپاره کړی دی، کومه ریاکاري دې پکې کړې ده، دا ټول لاړ شه د هغه نه هغه ثواب. دوستانو عزیزانو ډېره سخته ده. الله رب العزت چې کله هغه محشر ورځ راولي، هر انسان به هر یو انسان به دا وایي چې کله به حساب کتاب شروع کړي. دا لږ لرې که لږه هغه ځای ته ولېږه. دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې بېشک الله رب العزت هغه داسې متقیان او پرهیزګار خپل دوستان ګڼي چې کوم متقیان پرهیزګار ځان په ګمنامو کې حسابوي. نن که مونځ وکړي نو ښودنې دپاره یې کوي چې یاره دا وګوره مونځ مې وکړو. څوک ورته ټلیفون وکړي یاره تلی وم مونځ نه و، ډېر په چغه چغه ورسره راړم یا نورو خلکو ته ټولې مالت ته یې ووایي. صدقه خیرات وکړي نو هم د ښودنې دپاره یې، روژه ونیسي څوک ورسره خبرې کوي که مالغۍ که کار کوي او که نه کېدی ورته ماما ماف مې که زما روژه ده ښه، لکه خپله روژه په یو قسم له ورخرڅوي. دوستانو عزیزانو د داسې ریاکارۍ نه، د داسې فتنې نه، د داسې شر نه نبي علیه الصلاة والسلام پناه وغوښتې. سنن دارمی کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم خبر ورکه هغې سړي ته چې کم نیک کار وکړي او خلک په هغې باندې تعریف وکړي. یو بل روایت کې راځي کله هم یو نیک عمل وکړي الله رب العزت هغه انسان خپل دوست ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې دا د مسلم شریف روایت دی چې د مسلمان د طرفه دا یو خوشخبری ده چې الله رب العزت ورته ورکوي، چې الله رب العزت مغفرت نصیب کړي. دلته کې هر یو انسان چې عمل کوي هم د دقې په چکر کې کوي. ما مخکې ویلي نن سبا تاسو وګورئ که نه، که دعا ده، که جنازه ده، که درېمې دعا ده، که د دویمې دعا ده، که د لومبۍ ورځې دعا ده، که په قبر باندې په هر ځای کې سړی نوټ کړي زما دوا جنازې له راغلي زه به وله ځم، ما سره قبره پورې راغلي زه به وله قبر له ځم، ما سره څومره په غم کې شریک دی دومره به سره زه شریکېږم، په ښادۍ کې ما سره شریک دی په ښادۍ کې به سره شریکېږي. چې ورته د واده وینا ورته وکړي ولې زما د زوی واده له راغلی چې زه به ورشم، یا ما ته چېرته د واده ویلي دي چې زه ورته واده ووایم. نن سبا هر یو عمل نن سبا تاسو سوچ وکئ په بدل باندې روان، او دا ناصر د معاشرې نه وتی نه وي ته یقین وکړه ته هغې پورې مسلمان به ترقي نه کوي. سوچ وکئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو سړی خپل ځان مشهوري الله رب العزت پې رسوا کوي، او کم سړی چې ریاکاري کوي یا د ریاکارۍ بدله ورکوي په دنیا کې داسې بدله غواړي نو الله رب العزت ورته د ریاکارۍ بدل په دنیا کې ورکوي
تر دې پورې چې د هغې هغه ذلت او کومه رسوایي د هغه انسان په مقدر کې وي خلکو بیانوي الله ظاهروي. دا د بخاري مسلم متفقون علیه روایت دی. بخاري مسلم دواړو کې راغلی. یو بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې ټول خلق جمع کی او د هغې ورځې به کې هېچا شک نشته، الله رب العزت په یو منادي یعنی د الله رب العزت د طرف په یو आवाज کوونکی आवाज وکړي چې چا شرک کړی دی او درېږئ، یعنی چا شرک کړی دی الله رب العزت ذات سره څوک شریک کړی دی هغه لاړ شي د دې مجمع نه لاړ شي واغې رب نه مدد وغواړئ چې کم رب ته د عبادت کم رب سره د شریک ګرځم. دویم آواز به وکړي چې چا د ښودنې دپاره عمل کړی دی لاړ شي د هغې کس نه عمل وغواړئ. تر دې پورې مسند احمد کې راځي الله رب العزت به فرمایي چې زه د ټولو شریکانو نه پاک یم، لاړ شئ چا چې ځان سره شاید ورځ دنیا کې ما سره شریک ګرځېدلی وی لاړ شئ هغه شریک نه وغواړئ. ستنو عزیزانو نن سبا که سوچ وکړې د هغې سړي نه ټول نه بېوقوفه انسان دی چې د خپل منصب دپاره د خپل نوم نمود دپاره د خپل ریا دپاره د خپل نوم جوړولو دپاره نن سبا ټول عمل کوي، مونځ به هم کوي عبادت به هم کوي، که دا معمولي اخلاص پکې وکړي چې د رب العالمین دپاره یې کوم نو دی به کامیاب. تاسو سوچ وکړئ که نه آسان مثال درکوم سړی سهار جومات ته راځي مونځ کوي 2 رکعته سنت کوي یا 2 رکعته فرض کوي، فرق پکې د څه شي دی د نیت دی پکې. دغه رنګې نن سبا مسلمان کار کوي هسې هم کوي مسله پکې ټول د نیت که دی پکې نیت وکړي نیت خالص کړی وي د رب العالمین دپاره یې کړی نو الله رب العزت ورته د دې اجر دومره ډېر ورکوي چې ده ته به سوچ وکړي. او که نه دی د دې دپاره کوي چېر دا خلک به رانه رضا شي، دا خلک به راته ښه سړی ووایي، دا خلک به ما سره مینه شروع کړي، دا خلک به مې سپورټ شروع کړي. دا ګورئ هسې ګپ دی ګورئ دا خلک خدای نه دي رضا کړي هغه احکم الحاکمین نه دي رضا کړي چې چا پیدا کړي دي په تیارو کې پیدا کړي دي دنیا ته یې رالیږلي دي دنیا انعامات یې پرې کړي دي دنیا هر څه یې ورله ورکړي دي هغې باوجود دا د رب العالمین شکرګزار بندګان نه دي جوړ نو ستا به څه وارې ستا د یوې خبرې د یو څیز د وجې به څنګه شکرګزار شي. یو واقعه راځي چې یو کسو په هر ملک کې ډېر لوی وخت تېر چې وخت یې تېر کو چې کله راغی نو خټ خیرات یې وکړو ډېر څه چل یې وکړو غټ خیرات یې وکړو خلک یې راجمع خیرات یې وکړو خیرات سره چې چا به خیرات کې څوک شامل شو خوراک څښاک پرې وکړو وتل به هر چاته به 1000 روپۍ ورکولې هر چاته به 1000 روپۍ ورکولې دی خو چا نه پېژندو ځکه چې ډېره موده یې بهر تېره کړو یو ځای کې پټ یو څو کسان روان وو یو څو کسانو ورپسې بدې ردې وویلې ولې په دې باندې دی مړېده که د 1000 په ځای 2000 راکړی نو بده به وه د ځان سره سوچ وکړو چې اوره ورته ما دومره غټ خیرات وکړو د خلکو د ښېګړې سوچ مې وکړو هر چا ته مې 1000 روپۍ ورکړې د خیرات نه پس ما وی چې دی به پرې خوشحاله شي دی به یو خدای خوشحالوي نور هېڅ څوک نشي خوشحاله. نن سبا د معاشرې ته سوچ وکئ ټیک ته خیر ښېګړه کوه خو نیت پکې د رب العالمین ساته نیت پکې خالص کوه هر چیز کې د الله رب العزت خیرات کې صدقه کې زکات ورکې د الله رب العزت زکات د الله حکم دی صدقه خیرات د الله رب العزت غصه یخی او کنه ته په هغې کې ریا کې د خلکو د ښودنې دپاره کې یو څو روپۍ ورکې یا 2 بسکټه ورکې یا بورۍ اوړه ورکې او تا فوټو سیشن کولاو کړی د ویډیوګانې جوړی او خلکو د ښودنې دپاره او د سوشل میډیا دپاره لګیای او د دې دپاره کریډټ د خلکو نه اخلي دا ته په بېوقوفتیا کارونه کوي دا ته په تیاره کې پروت دی رب العالمین دغه عمل ستا په مخ باندې راوړي. نن سبا هر یو سړی وایي چې زه اویرنس دپاره لګیا یم
دې دپاره لګیا یم چې خلکو کې مایند سیټ برابر شي، خلک زما سپورټ شروع کړي، خاورې به ستا سپورټ شروع ته چې څومره عمل کې د ریا دپاره کې. حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، امیر دی، امیر المؤمنین دی، د مدینې په کوڅو کې ګرځي، لیدلې جامې یې اچولي دي، ځکه نه معمولي کپړه خو دې چا وشلېږي چې نور ورپسې څومره خنداګانې کوي، یا به دې واچوي، دې خو کار کم نه اچوي، معمولي یې شلېدل. ټول سنتونه خلک یادوي، دا سنت نه یادوي چې جره امیر المؤمنین جامې شلېدلې وي هغې کې چلی او که وام چوي او هغه خیال هم نه نن سبا معاشره کې، نو خلک ورپسې څه کوي؟ مړه نیستمن دی، دومره مال والا خدای ورکړی دی، څه پې اچوي. نو دې خلکو نه سړی په یو کې هم نه خلاصېږي، په یو ځای کې هم نه خلاصېږي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت تا ته ژوند درکړی دی، د عمل لپاره یې درکړی دی، د الله رضا د سبب د ټول عمل تیر کا، د ټول عمل وکا، رب سره دوستی جوړه کا، رب سره د خود غرضۍ کار مه کوه چې مصیبت آفت د باندې راغلی دی نو الله رب العزت سره که دوستی ساتي د خپل غرضه پورې ساتي، په دې غرض باندې خو دنیا کې ته ژوند تیرې، چا سره دې کار وي دوا سلام علیک سلیک ورسره خو په احترام سره کې، که یو دوه پیسې درته الله رب العزت درکړي، لږ د خزانې مالکه کړي، یو څو روپۍ دې وګټلې په دنیا کې، لږ عیش عشرت او آرام د سکون درته میلاو شو، بیا په چا باندې په کچه سټاپ ورته ودرېږم نه سلام ورته نه. دوستانو عزیزانو داسې مه کوو. الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی دی، الله رب العزت ورته ویلي دي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله غنی حمید، چې خلکو تاسو فقیران یئ، تاسو عاجزان یئ او الله غنی دی. تیره جمعه ما د تکبر متعلق بیان وکړو چې کوم سړی تکبر کوي الله رب العزت د طرف ورته عذاب الهي متوجه کړي. الله رب العزت څه فرمایي؟ الکبر ردای، تکبر زما صادر، او د تکبر لومبه بنیادی سیز چې دی هغه ریاکاري ده. ریاکاري تکبر په انسان کې ولې راځي؟ چې کله دې ریاکار شي، خلکو من صلى يرائي فقد اشرك، چا د خلکو د ښودنې دپاره د ریا دپاره یې لمونځ وکړو د مشرک شو. من صام يرائي فقد اشرك، چې چا روژه د ریاکارۍ دپاره ونیوله، خلکو دپاره ښودنې دپاره یې ونیوله، د مشرک شو. مشرک ته ولې وایي؟ وجه څه وجه ده؟ محدثین یو قاعده کلیه بیانوي، په قاعده کلیه باندې دې ځکه مشرک شي چې کوم وحده ولا شریک د طرفه تا ته کوم څیز امر دی، څنګه ته حکم دی، ته پای کې نوې نوې خبره راوباسي او ته د هغه څیز منسوب د څه دپاره کې، د خپل انا دپاره، د خپلې ښودنې دپاره. نن سبا چې کوم ځای ته هم ورشي، هر ځای کې انا پرستی ده، خودغرضي ده، ښودنه ده، شهرت دی، ریاکاري ده. ریاکاری شروع کیږي د شهرت نه. شهرت یاره چې زه مشهور شم، نو خپل مشهورتیا دپاره انسان څه عملونه کوي؟ دروغ، رشیا، فراډ، هر قسمه دندو ته دی لاس واچوي. بیا هغې نه پس بده کې ریاکاري راشي، چې په ریاکارۍ هم په هغه سټاپ باندې هم دی ونه درېږي، بیا پکې تکبر راشي. چې تکبر پکې راشي، د تکبر نه پس دی هغه دعوې شروع کړي، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، چې دی بیا پکې رو کفر ته وځي. الله رب العزت چې شیطان مردود کړی، ما خو تاسو ته ویلي دي که شیطان خپل لومبی شهرت بیان کو، پروردګار زه خو د فرښتو استاد یم، خپل شهرت بیان کو. الله ورته وایي که فرښتو استاد یې پیدا کړی خو ما یې که نه. بیا یې ریاکاري شروع کړه، پروردګار دوره عبادت مې کړی دی، او دې که عبادت مې کړی دی زما د رضا دپاره یې کړی، خلکو ښودنې دپاره ښودنې یې کړی. چې بیا په دې ونه شوه، دې څه وایي؟ پروردګار خلقتنی من نار و خلقته من طین، پروردګار د اور نه پیدا کړی، د خاورې نه پیدا کړی، زه به ده ته سجده کوم. سټپ بای سټپ هر د ټول بدعملۍ د انسان کې چې راځي هم دقه شان راځي. نن سبا سوچو که واده ده که خادي دی، که په واده کې چاته وایي د الله رب العزت قهر ته توجه،
ځان ته مو متوجه کوه غانې بجانې مه کوه ګناه دی داسې څه ختم خو نه دی څه جواب کې به څه وایي ختم خو نه دی مړه اجازت پکې شته هلکه اجازت پکې شته چا ویلي چا درته اجازت درکړې دوستانو عزیزانو د داسې بد عملونه یو انسان دی ګناه کوي نو ټیک ته مني چې زه ګناه کوم یو انسان دی ګناه کوي بیا ولا یو جواز پیش کوي یو جواز ولا لټای او هغه جواز نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د پیغمبرانو طرف ته منسوب کوي تاسو ته به دې خبرې علم یا بني الله رب العزت حضرت داود علیه السلام ته زبور ورکړ او هغه د زبور تلاوت کوي نه داود د زبور تفسیر مظهری راواله تفسیر ابن کثیر راواله د غرنګ نور روح المعانی راواله وی الله رب العزت ته ډیر خسته आवाज ورکړ و هغه خسته आवाज باندې د زبور تلاوت وکول زمونږ د نن سبا معاشري د خلک چې د ځان ته ادبي او فنوني او ځان ته د ادیبان وای شاعران وای همدغه خبره دې طرف ته منسوب کوي سوي حضرت داود علیه السلام دا ټول او سرنا او د باجی ماجد حضرت داود رو واسل نه نعوذ بالله یعنی یو په د ملیم کوي یو د ګناه نسبت نعوذ بالله ثم نعوذ بالله پیغمبر طرف ته د تاسو ماته وای دې سړي ته بته سوي ورته گمراه وای کنه وای دوستانو عزیزانو ما تاسو ته همیشه دا خبره د دویم ویلي مې دي تاسو پیری مې ته ویلي چې دا قاعده کلیه یاد ساتئ چې کوم ځای کې هم د انسان عقل کار پری دی د هغه ځای نه د دین ولنې کوړی سٹارټ د دین ولنې کوړی سٹارټ دا چې ایمان مفصل ایمان مجمل کې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دا ایمان سره وړم په ټولو کتابونو باندې پر رسولانو باندې او د غرانګي فرشتو باندې والقدر خیر و شر تقدیرات چې کوم د خیر او د شر دي د رب طرف پدې چې ایمان راوړې تا په هغه ځای کې سوال ولې نه دار چې ته په ټولو رسولانو باندې ایمان راوړې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله حضرت داود علیه السلام د ګناه تبلیغ یا ترویج خلکو ته کړی چې دا الزام په خلکو لګي دوستانو عزیزانو نن سبا د معاشري ته سوچو کې ډیر اګیار نه چې انسان مو په جنت ته لاړ شي ډیر اګران وحده لا شریک کومګه بوزي خپل رحم او کرم به بوزي کله موږ متعلق چانه تاسو کې ځان ته مسلمان وای نور خیر خیریت پټکی وکړ کله روزي تاسو کې روزي د احکام تاسو کې پته بوته نه د موږ د احکام تاسو کې پته بوته نه یو غیر مذهب راولا غیر مذهب نه تاسو کده قرآن تاریخ څه د اته به پته ولی اب سټډی کړی یا د تاریخ نظام خبره یو زمونږ مسلمان چې دی دی به هیڅ نظام نه خبره دی خو بس دی وای ما کلمه ویلې ما خو توره کړی ده دی په سبانه لګیدلې دی په له العب باندې لګیدلې په فضولیات باندې لګیدلې په یو تاریخ باندې په بل تاریخ باندې د بیل ګیټس تاریخ ګوري د بل ګوري بس دا په دې تاریخونو لګیدل خپل تاریخ دی دا پته وته نشته زما د قرآن تاریخ څه دی زما د مسلمانۍ تاریخ څه دی زم قرآن وحده لا شریک دنیا ته را لګل د انسان تاریخ څه دی نه دا شي دی نه پوری دې ته دې څه توجه ورکړه د سره ټیم نشته او ډېر مصروف څه کاسته کا دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی د دې چې کوم مرتبه الله رب العزت پیدا کړی دا ټول نه اوچته مرتبه د ټولو نه اعلی مرتبه ده د ټولو نه اوچت منصب دی خدای په خپل ځان پوهیږي نه ګوري الله رب العزت انسان پیدا کړي په مخ پزبک باندې ټولو نه اوچت عزت دی انسان ته ورکړي د ټولو قیمتي سرمایه انسان دی او هغه باوجود کدا انسان په دغه خبره باندې او په دغه نصیحت باندې کوئی نشو او دې په دغه سرکشي باندې ګرځي چې زما شهرت به پس کیږي زما نوم به پس باندې جوړیږي یا به زه په مشهورې کم پس باندې یا زه چې څه عمل کوم دې د پاره کوم چې د خلک ماته زنده‌باد وای څه وای زنده‌باد راته نو بس لاړ ځان د غلط خو چې څه عمل کې د رب العالمین د پاره کې ته جنت غواړي د رب العالمین نه غواړي خلکو نه بسو غواړي یو انسان باندې معمولی د
خېټې نه د غاښ درد راشي ته ورته وګوره چې دی څونه ګډوډي نه به د آرام کولی شي نه به د خوب کولی شي هېڅ به هم د په آرام به کېناستی نه شي سب تاویږي به معمولي د غاښ درد دې انسان سره دومره اختیار نشته چې خپل ځان نه د غاښ درد په خپله لري دی به کله یو انجکشن لګوي ځان ته کله به یو میډیسن یوز کوي کله بل کله بل کله بل دته به آرام نه راځي تر څو پورې د رب العالمین حکم ماته نه شي تاسو د دنیا تاریخ وګورئ داسې خلک چې د خدای دعوې کړې وي نعوذ بالله الله رب العزت ورته څومره د ذلت مرګ ورکړی دا انسان د دې نه بیا هم عبرت نه دی الله رب العزت نمرود ته څونه د ذلت مرګ ورکړی دی ناس په تخت د تخت نه کته نه دی راغورځولی ګوډ ماشه ولا په دې پوزه کې وردن نه کړ ناس په تخت باندې مخکې به خلک راتلل سجده به ورته کوله دی به اوچا تخت باندې ناست دا خو دعوه د خدای کړې وه څه څیز به یې ترې غوښته سجده به یې ورته کوله او څیز به یې بیا چې کله پوزې ته ماشې لړ بیا خلکو ته وي چې چپلې راوړه په خپله خوله باندې الله رب العزت ورته ګویایي وي چپلې راوړئ زما د سر له یې راچوئ چې کله به سر له چپله خلکو نوې نوې واغستې راچولې به وله د دماغو به کار شروع کړو بیا به یې د هغوی سوالونه یو وخت کې به بیا داسې کو یره دا نوې چپلې نه وي دا زړې د خټو ډکې دا زړې خټو ډک صحیح ورته خلکو وله راچول الله رب العزت د تخت د پاسه ذلیله کړو وجه څه وجه وه تکبر وپکې انا وپکې الله رب العزت په دنیا کې رسوا مسلمان به په خوله به کلمه وایي ریاکاري هغه کې به شهرت وګې به هغه وي خلکو د ښودنې دپاره به هر عمل کوي دوستانو عزیزانو داسې عمل نه ځان وساتو دوستانو په دنیا کې به ته ډېر داسې عملونه وکړي خو معمولي یو عمل دی د اخلاص کړی دغه اخلاص عمل به دې په کار راشي ورځ په قیامت به عمل تللی کېږي شمېرلی کېږي به نه ګورې اوس دې کړی دی څومره پکې اخلاص وي الله رب العزت به څه چل کوي تلي به در تاسو ته پته چې کله د میزان هغه تله ولګي هر یو انسان عمل به تللی کېږي هر انسان عمل به تللی کېږي چې څومره پکې اخلاص وي دومره به وزن ډېر وي چې څومره وزن ډېر وي د ګناه خو دومره ډېر وزن وي چې څومره غټه ګناه وي دومره وزندار وي چې څومره غټ عمل وي اخلاص وي غټ عمل ورته څه ته وایي چې اخلاص پکې ډېر وي الله رب العزت ته به دومره مقبول وي الله رب العزت موږ ټولو مخلصینو کې شامل کړي والله رب العزت ټول هغه عملونه په موږ باندې وکړي چې په کوم عمل باندې موږ ناراضه کېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین